کېږي دا خبره چې ګوډال او بیلچه هر سره ځان سره خبر راوړئ او دغه سردریاب به مونږ جوړو. نن الحمدلله پښتونخوا ته سردریاب ملاو ده، خو لیکن د خدای خدمتګار د مرهونې منت او د هغو د کوشش وجې نه هغو په خپل ځان مشقت کړی ده او قوم ته دغه سردریاب ورکړی. دا د بابا فلسفه ده، دا د بابا نظریه ده، دا د بابا عقیده ده چې د مخلوق او خدا د روز خدمت. ایمان عزتمندو، نن هغه حالات د پښتونخوا د بونیر په سیمې راغلي دي. مونږ ټولو ته پکار دي چې مونږ نن بیا د بابا رحمت الله علیه هغه نظریه ژوندی کړو، هغه افکار یې ژوندی کړو، د هغه د زندګۍ چې کوم مقصد و مخلوق یا خدا بلوز خدمت چې هغه مونږ تاسو ژوندی کړو چې څو دلته غمزبلي خلک دي هغو سره برابر په غم کې شریک شو، چې څو په تکلیف کې دي وګڼو او د چا چې څو ضروریات دي دا سل نه شو پوره کوی، خو چې سلو کې کم از کم 50 پرې پوره کړو چې 50 نه وي نسل ده، دا مقصد ده، دا وروري ده، دا قاموالي ده، دا هر شی هر شی. که چېرته مونږ ووایو زمونږ پښتانه دا بابا مونږ رحمت الله علیه الله د غریب رحمت کړي نو صرف په خولې باندې نه کېږي بلکې مونږ د بابا هغه نظریه راخلو، د بابا هغه فکر راخلو، د بابا د رجو کوم درد کو خاص کر دغه سیمې د پښتونخوا لپاره مونږ هغه راخلو او د خپل ژوند مقصد به ګڼو. لکه څرنګه بابا رحمت الله علیه ته او د هغه ملګرو ته خدایي خدمتګارو ته الله رب العالمین وری ورکړی و، نن وخت هغه مطالبه کوي انشاءالله بیا بری ګران نه ده، هغه الله ذات نه امید ده چې هغه مونږ ته ملاویږي، خو لیکن چې ځان مونږ حقیقي معنو کې بادشاهخانې جوړ کړو. الله رب العالمین دې د ټولو مشرانو ته د خیر عمر نصیب کړي چې څومره ملګري راغلي دي، څومره معلمین دي، څومره هغو مرسته کوي، که ځوانان دي رب العالمین دې عمرونو کې برکتونه واچوي، که مشران دي الله دې ورته د خیر د عافیت عمرونه نصیب کړي او چې څومره خلک څه قسم تعاون کوي چې هغه جاني ده کمالي ده، الله پاک دې خپلو غمونه وساتي، الله پاک دې سخت امتحانونه وساتي، خصوصا دې نو دغه سیمه دې لپاره به هر ټایم دعا کوو چې رب العالمین کوم بد نظر ویلي ده هغه بد نظر نه د مونږ نور حفاظت وکړي. رب العالمین کله بامونه دي کله ګولۍ دي او چې د هغه نه خلاص شي نو بیا د ستا آفتونه عذابونه دي. د مونږ پښتونخوا په هر باندې رحم وکړي، مزید مو د خپلو امتحاناتو نه وساتئ. وما علینا